ګورئ موږ او تاسو د آخرت دپاره الله پیدا کړي. زموږ و مخ ته یو ډېر زیات مهم سفر پروت دی، یو ډېر وحشتناک سفر دی. د دې سفر دپاره باید موږ څه تیاری وکړو. د دنیا کې چې سړی یو سفر ته ځي نو بیکې هر د سفر اسباب ټول پکې ځای پر ځای کړي. بیا دوه درې واره ناره وکړي چې زما کوم شی پاته دی، زما پلانکی شی خو به نه زما چارجر خو به نه پاته. دا دی د عارضي سفر دپاره دا ټوله تیاری کوي. د عارضي سفر لاس ورځې میاشت که در سفر وي یا شل ورځې سفر وي، زموږ مخې ته ابدي لوی سفر پروت دی. دا سفر که چا کامیابه کړي، د دې سفر لپاره که چا تیاری وکړل، د دغه سفر دپاره که یو چا د ځان سره توشه یوړله، دغه سړی کامیاب. هارون رشید په زمانه کې دا یو باچا مسلمان باچا تیر شوی، یو مجذوبه سړی و، بهلول دانه نومې دی. دا هارون رشید دربار ته راکړی، د هارون رشید ډېر ورسره جوړه. بیا یو هارون رشید باچا ورته وایي چې دی کله زما دربار ته راځي ټوله عمله ورته وایي چې دی ډایرکټ ما ته راپرځي. نو دا مجذوب به ده ته راکړي، د ده سره به یې خبرې کولې. هارون رشید باچا ته به د ده ناست او خبرې ډېر خوند ورکوی. یو وخت هارون رشید باچا داسې یو امسا غوندې لکړه غوندې یو شی ورکوي چې بهلول دانه دغه شی در سره واخه، په دنیا کې دي چې کوم نادانه او بې عقله سړی پیدا کړي هغه ته یې ورکوي. هغه ځینې راواخیسته روان شو. ډېر وخت مابعده بهلول دانه ته یو چا وویل چې ستا هغه خوږ شیرین ملګري بادشاه هارون رشید ډېر سخت تکلیف کې دی، مریض دی. د ولشه زما ملګري مریض شوی دی. نو دی یې د عیادت دپاره د پوښتنې لپاره را روان شو. کله چې ډایرکټ رالی، هارون رشید باچا د مرګ پر بستر باندې پروت دی، ډېر سخت مریض دی. بهلول دانه ورته وایي باچا سلامت څه حال دی؟ د هغې د سترګې اوښکې توی شوې، الحال خو ډېر خراب دی، ډېر غټ سفر راته ګوري. د دغه سفر د اسانۍ او د سهولت دپاره دعا راته وکړه. نو دی ورته وایي چې د دې سفر دپاره دې آسان تیار کړي دي. عام طور باچا د وخت چې کله په سفر ځي نو ډېر زیات اسباب و، پوج و، لښکر و، ټول شان ورسره یې. نو بهلول دانه ورته وایي چې د دې دپاره دې یو توشه برابر کړی، یو لښکر دې تیار کړی، یا اسباب دې تیار کړي دي، ملګري دې تیار کړي دي. هغه ورته وویل څومره نادانه یې، زه کوم سفر شیم، ته کوم سفر شی؟ هغه وایي ته کوم سفر شی؟ دی ورته وایي چې زه د آخرت سفر شیم. نو خدای وایي زه هغه در شیم، د هغه دپاره دې یو څه تیار کړي دي، یو پوج دې تیار کړی دی، یو توشه دې تیار کړی دی، یو اسباب دې تیار کړي دي، یو قافله دې تیاره کړې ده. هغه وایي د دې سفر دپاره دا شان نسته. بهلول دانه ورته وایي چې په دنیا کې د یو عارضي سفر اراده درلوده، 5-6 ورځې در مخه به ټول اسباب تیارېدل. کوم کسان چې به ستا سره تلل هغوی به تیاري کول، لښکر به تیار سو، پوج به تیار سو، اسباب به تیار سول، توشې به تیارې سوې، نو به ته روان وې. پر کومه علاقه چې به تېرېدې یو زیات دغه به و چې د باچا را روان دی. نو د دغه غټ سفر چې هغه یو عارضي سفر و، تا دون تیاري ورته کول، د دې غټ سفر دپاره ته څه کړې؟ هارون رشید باچا ډېر حیران شو، د سترګې اوښکې توی شوې چې و زه خو ناپوه. بهلول دانه هغه کم شی یا امساد چې هارون رشید باچا دته ورکړې وه چې دا یو نادانه سړي ته به لاس ورکړي، هغه ورته وایي چې واخه دا ستا امانت دی چې تا ما ته راکړی. تا خو یو نادانه سړی، در تا نادانه سړی ما نه دی پرې راکړی. ته په دنیا کې د یو عارضي سفر دپاره دومره تیاری کول، آخري سفر چې مقصودي سفر دی او مهم سفر دی، د هغه دپاره ته هېڅ نه لرئ. نو دا سفر موږ تاسو ټولو ته ګوره، دا سفر موږ ته ګوري، دا هر انسان ته ګوري. ګوره موږ او تاسو در مخه څونه انسانان ژوندي وو، زموږ نیکهګان پر کومه لار ولاړه، زموږ پلرونه پر کومه لار ولاړه، موږ به هم یو وخت په دغه لار باندې ځو، پر دې سفر باندې روان یو. موږ د دې سفر دپاره تیاري پکار. په دنیا کې موږ دا دنیا دومره ور اخیستې،
د دنیا مینه محبت سوچ او فکرو موږ دنیا اخیستي 24 ساعته که په خوب وي که په ویښ یې زموږ سره د دنیا او د پیسو د مالداري فکر راسره که لمونځ کوم سوچ مې په رقم اسبابو کې بند دی چې هغه پلانکی مال به څنګه سوی یا پلانکی کانټینر به سوی یا پلانکی سره به څنګه خلاصه وکړم ما به څنګه وکړم دا به وکړم دا په لمانځه کې زموږ د حال په خوب کې خو د هغه را باندې خوب سي ګورې عزیزانو دا یو ډېر عظیم سفر دی دا سفر هغه وخت درک تا ته درکوي چې کله ستا ساه وختل په قبر کې کښېښول بیا به د دې سفر اهمیت تا ته هلته معلوم سي چې دلته ستاسو د پیسو سوال نه کېږي څو دې ګټلي دلته ستاسو د اولاد سوال نه کېږي څو اولاد یې درلوده څو عزت یې درلودې کمه رتبه دې درلوده کم منقبت دې درلودې کمه سرمایه دې درلوده د دې سوال ستاسو نه کېږي بلکې ستاسو سوال د آخرت د تیارۍ را کېږي تا لمونځ وکړې که نه تا رښتیا ویل که درواغ ویل تا زکات ورکوئ که دې نه ورکوئ تا صدقې ورکولې که دې نه ورکولې تا د الله وحدانیت منئ که دې نه منئ تا د الله د راضي کېدو کوشش کوئ که دې نه کوئ بیا به هلته موږ ها افسوس د ځان لپاره وایي چې لا ادري زه خو نه یم خبر زه نه پوهېدلم زه ډېر نادان وم دنیا کې لهذا د دې آخرت د سفر دپاره باید موږ او تاسو تیاری وکړو د دې دپاره وخت ورکړو 5 وخت لمنځونه موږ په جماعت باندې وکړو اوله پوښتنه په قبر کې د لمانځه دا کېږي د دې دپاره موږ باید تیاری وکړو